ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خوگو عزت مندو دا اللہ رب العزت احسانات او دا اللہ انعامات لا تعداد اور بے شمار اللہ دی منگتا توفیق دا دے خبر راکی چی منگ دا اللہ دے احسانات تو دے نعمات شکریہ ادا کو. خوگو عزت مندو دا اللہ نبی جناب سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داغ طریقہ کار داغی خلق تا د خبری انداز او دین طرف تا دعوت ورکول او د اللہ د عبادت طرف تا رغبت ورکول داغی او عجیب انداز. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا چی بید دین د مسئلے دا آغی د زدکڑی او دا آغی د پوی حاصلولو د پارا رغبت ورکولو دعوت ورکولو نو اول بی دا آغی مسئلے او داغی خبری د دین ضرورت بیان کا بیا بے فضیلت بیان کا چه دا پا دی دین کی یولوی اہم او ضروری خبرانا
او د ضروری بیان او د ضرورت د بیان نه بعد بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق تا داغی اہمیت بیان کا فضیلت بے بیان کا او خلق تبے رغبت تی طرف تور کولو. صحابہ کرامو بچی کلد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا داغی دین خبری ضرورت داغی اہمیت او فضیلت واوری دا نو دا ہر صحابی با بیا دا شوق و دا بے جذبوا چیر زدا خبر از دکما دا خبر زما ذہن تراشی زما زڑک راشی او دا خبر ماتا زړه تکوز شي. صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دمرا پا اغا خبر باندی آماده کړل او اغی طرف تبے دمرا رغبت او مین ورکړه چې صحابہ کرامو بویل چې یاره داسې وقت رانا تیر نشي چې مونږ دا خبره زده نکو یا د دې خبرې ذهن ته او زړه ته اچولو موقع زمونږ نه ضایع نشي. یو ورځ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا دا احادیثو دا یادولو ترغیب ورکا چه تاسو احادیث یادوئی کمی خبری چه زمان اوری نو دا یادوئی. او نبی علیہ السلام ورتداو فرمائل نظر اللہ امرأن سمع مقالتی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها اللہ دے آغا انسان تر و تازہ ساتی چیز زما خبر واوری دا فواها او آغید زان سر یاد و محفوظ اکڑا و اداها کما سمعها او بیائے ادا کڑا پا اغ طریقہ بانے پا کم طریقہ آئے چی اوری دلیوام. نو نبی علیہ السلام او فرمائل اللہ دی دا انسان تر و تازہ ساتھی صحابہ کرامو چکل دا واوری دل بیا بد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نا جدا کے دلنا خوراک بے پریخود سکاک بے پریخود کور بے پریخود مجالس خپل بے پریخودل خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس بے زان را رسولو او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبر بے د زان سر یادولا آغا بے لکلا تردی پوری چکل دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ گوری داغت زندگی اوراق والے راوالے تا تب پتو لگی چپا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیا سمر حیرس پیدا شویو سمر لوی حریسو بیا تردی پوری چی صحابہ کرامو بویل دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارہ خبر ملکا اسینا چه پتا بانے بیاتا تلبیس رانشی دا گڑ وڈن در بانے رانشی
چې دا د الله کتاب دی او که دا د الله د نبی خبره ده. تمر لیکل به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ کول. ترغیب به ورک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ زندگی وګورا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشست د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برخاص دا ټول زندگی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یادوا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال د حضرت انس یادو، د حضرت بلال یادو. دی صحابه کرامو بعد د جناب رسول الله خبر بیا یاد ساتلا او دی تبا په شوق کیو جذبه کی بو چې کله به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کوي چې مونږ هغه واورو او یادې کو. تر دې پورې چې حالات دې تر ورسېدل، دې ته حالات را ورسېدل چې منافقانو د دې حالت د صحابه کرامو نه غلطه فایده اخیستل شروع کړل، غلطه فایده اخیستل شروع کړل. نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بے ځایه تپوسونه شروع کړل. کله به یو تپوس کولو، کله به بل تپوس کولو. د هغې نه مخکې صحابه کرام به جناب رسول الله ته هر وخت حاضر وو، هر وخت به یې تپوسونه کول او د خپلې زندګۍ برابر هغې برابرولو کوشش به یې کولو. یادولې بیا هغه خبرې. دا شوق و جذبه وه. کله چې منافقانو دغه حالت شروع که، الله رب العزت د بره نه پابندي ولګوله. صحابه کرام خو ټول دغسې حالو. بره نه الله رب العزت پابندي راواستوله او دا یې وویل چې تاسو به د پیغمبر نه تپوسونه نه کوئ. تپوسونه کول د پیغمبر نه بند شو. چې بند شو صحابه کرام ډیر پریشان دي. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه نه د تپوس کولو جرت یې نشه لرلی، ځکه د بره نه بندیز راغلی و. او که بیا به هم چا تپوس کاو نو قرآن کریم د هغې بیان کړی دی. 28 سپاره کې الله د هغې بیان کړی دی. ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه. چې کلم تاسو د پیغمبر سره څه مشوره کوئ، څه خبره کوئ، څه تپوس کوئ، نو د هغې نه مخکې به صدقه ورکوئ. د هغې نه مخکې به صدقه ورکوئ. خو صحابه کرامو سره څه و؟ په دغه زمانه کې علماء کرام لیکي یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه په دغه خبره باندې عمل وکړه چې جناب رسول الله نه څه تپوس کاو نو مخکې صدقه ورکړه، او بیا راغې د جناب رسول الله نه تپوس کاو. تپوسونه بند شو. صحابه کرام هغې خو به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس غذا وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس و د هغه خبرې دا د صحابه کرامو غذا وه. اوس غذا بنده شوه. ګوره دا د مسلمان صفت دی که نه، چې هغه به د دین خبرو ته خوشحالیږي، هغه د اسلام او د شریعت خبرو ته ورزي، ځان به رسوي، خوشحالیږي به. او چې نه وي نو خفه کېږي به. خو زمونږ حساب کتاب دا بالعکس ګرځېدلی دی. مونږ خو وایو چې څومره نوي مسلې نه وي، څومره بیان نه وي، څومره چې دی نو راته دین بیانېدل او د هغې دعوت او دا نه وي، بس چې کار مختصري چې هر څه برابري. زمونږ بالعکس مسله ده چې مسلې بیانېږي، قرآن بیانېږي، حدیث بیانېږي، شریعت بیانېږي،
سنت بیانیږي سړیا تا ته پکې ساجت دی خو بس دا کار مختصر کول غواړي دین مسائل هم پرېږده ځکه چې ټوله ورځ موږ هغې ته ناست یو که نه دکانونو کې دین مسائل زده کوو پټو کې زده کوو لارو کوڅو کې زده کوو نوکرو کې زده کوو دارنګې چې کوم دی په تجارتونو کې زده کوو ځکه دین مسائل خو هلته بیانېږي نو دا یو ورځ دوه یا درې یا ماښام ماسخوتن یو ټیم پرېږده سړی دې ته ساجت دی چې اوس د دین مسائل بیانوي قرآن بیانوي سنت بیانوي شریعت بیانوي دا زموږ د مسلمان حیثیت شه چې مسلمان هغې خبرې ته تنګېږي مسلمان باندې هغه خبره بوج راځي کومه چې د ده د ایمان او د روح غذا وه هغې ته دې تنګېږي صحابه کرام هغه به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دین اورېدو دومره مشتاق وو دومره په شوق کې به وو چې هغه به نه وه صحابه کرامو به عجیبه حالت وخت به پرې نه تېرېده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار کې به ناستو چېرې نبی علیہ السلام به کله راوځي چې موږ ته څه مسلې بیان کړي موږ ته څه د دین خبره وکړي دا د مسلمان حیثیت دا د مسلمان شان چې دا غیبه د قرآن او د سنت د اسلام او د شریعت خبرې خپله غذا او زندگی ګڼله اوس موږ د هغې په بالعکس یو مسئلے را بنے بوجھ قرآن را بنے بوجھ بس آسان زے چھ نہ مسئلہی نہ قرآنی نہ سنتی نہ داغی بیانی نہ دعوتی بس کار مختصری خبر ختم رازم خبر لا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دبارا نہ پابندی رالا او دای ایمان والا تووی لا تقدمو تاسو گورے اللہ رب العزت ورطو فرمائل تاسو با پیغمبر تن نرازئی ترسو پوری ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقہ چی تاسو دا پیغمبر نه دا مسئلی تپوس کوئی نو داغی نمخی با پیسی و صدقہ ور کوئی صحابہ کرام پریشان دی خو یو سیٹ کی اجازتو نرے غنتا اگر اجازت بداو کہ اس مثال دا دی محلی کسان دی یا دا دی کلی کسان دی نو دی تا خو اجازت نو خو کدا سے چرتا دا بانڈینا دا لری زائنا با ملمر آگے او آگئی با دا نبی علیہ السلام نا تپوس کاؤ نو دا دی اجازت او نو صحابہ کرام آگئی با دکا سی سترګې نیولې وې چې یا الله څوک مېلمه راولي چې د جناب رسول الله نه تپوس وکړي څوک مېلمه راولي چې د جناب رسول الله نه د دین د مسلې د قرآن او د سنت د مسلې د اسلام او د شریعت د مسلې تپوس وکړي څوک راولي نو چې مېلمه به یې ولیده نو ډېر به خوشحاله شو چې زه تا ملمه با دا جناب رسول اللہ نا تپوس کئی نو چی آگا بے وقتل چی جناب رسول اللہ تا دا ملمه را نزدی شو کین آستا نو دا صحابہ قرآن فرمائی کنا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا یومانا کئی علماء کلو چی دا اللہ بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت و دا مسئلے دا بیان دا پارا ادری دا او صحابہ کرامو تبا پتو لگی دا سبا پیرا غنڈی دل کانو یکونون علیہ لبدا لکہ سنگ چی پشم بان پتنگان را جمع کی گی
تاسې به په منډه ولراله صحابه کرام به راجمع شو الاله څوک د مسلې تپوس کوي چې موږ هم څه واورو. الله اکبر. دا شوق او جذبه وه د دین. ښه چا لاله شاه به زر راځئ د جناب رسول الله نه د مسلې تپوس دپاره یو کس راغلی دی. هر یو به داسې غوږونه نیولي وو چې جناب رسول الله نه څه تپوس کوي او نبی علیه السلام څه جواب کوي چې هغه مونږ یاد کړو، مونږ ته معلومات وشي. دا د صحابه کرامو شوق و جذبه وه. الله رب العزت د منافقانو حالت هم بیان که چې منافقان وي خده سړیه اوس خو دینم تپوس کې نو پیسې به ورکې سړیه دا لا کم دین شه. دا خو الله رب العزت کله ناکله امتحانا بعضې کارونه کوي که نه، امتحانو حتی یمیز الخبیث من الطیب. الله امتحان راولي در دې پورې چې الله پاک او پلیت جدا کی، حق او باطل جدا کی، جائز ناجائز جدا کی. دا امتحانات خو راځي. نو آغا الله جدا کړل. منافقان لړل یو سیټ ته شول. سړیه پرېږده د دین مسلې. قرآن د هغې بیان په ځای ځای باندې هغه کړی دی. الله رب العزت جبریل امین راواستاو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، اذ طلع علینا رجل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دیتا حدیث جبریل اموائی، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. الله مسئلہ حل کوله په کوم طریقې حل کړه؟ د صحابه کرامو شوق او جذبه دا الله ظاهر کړه. الله ته معلومه وه خو خلکو ته ظاهر کړه چې په صحابه کرامو کې د دین د زده کړې څومره جذبه وه، هغوی څومره په دې کې شوق لره، څومره د زړه نه په دې کې لګیا و چې د الله دین زده کوي، د الله دین طرف ته رغبت او مینه د هغوی د زده کړې وه. الله اکبر. عبداللہ ابن ام مکتوم خبر لا واپس رازم بیا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغ صحابی دے چی آغ پا دواړو سترگو باندې ړوندو. ما او تا ته الله قرآن کې دا مسئلہ بیان کړي سړی ستا خو دواړه سترګې کار کوي، ړوند خو نه یې. کله چې جذبه راوچته شوي ده د دین د زده کړې نو بیا ګورې سترګې مانع نه جوړېږي، غوږونه مانع نه جوړېږي، خپې لاس مانع نه جوړېږي. بیا په هر حال کې هغه د الله د دین د زده کړې د قرآن او د سنت او د اسلام او د شریعت د زده کړې دپاره ځان رسوي، او هغه ځای ته ځان رسوي کوم ځای کې چې د قرآن او د سنت مسله بیانېږي، د دین او د اسلام د شریعت مسله بیانېږي. په دواړو سترګو ړوندې کوي. سړی وایي چې یاره مړه زه به څه زده کم نشم تللی، په دواړو سترګو ړوند یم. قرآن د هغې مسله په سورې عبس کې بیان کړې. الله پې صورت په داسې انداز راستولی دی چې تر قیامته به دغه خبره یي. ښه واوره، قرآن فرمایي عبس وتولی ان جاءه الاعمى. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دواړو سترګو باندې ړوند دی، په دواړو سترګو ړوند دی. د جناب رسول الله سره لوی لوی مشران او غټایټ د قریشو ناس دي. ابو جهل دی،
دارنګي نور مشران او سرداران د قریشو ناس دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لګیاره دعوت ورکي په دغه دوران کې عبد الله ابن مکتوم ته ام مکتوم ته سخکاری نه چې د نبی علیہ السلام سره څوک ناست دي او د نبی علیہ السلام مجلس ته چا سره دی خو خبرې اوري چې د نبی علیہ السلام مجلس لګېدلی دی او دعوت دی او بیان دی الله اکبر هغه بیا دې ته نه ګوري راغې حالانکه صحابه کرام ډېر زیرکو ډېر هوښیارو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رنگ په تغیر به پوهېدل نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ بم چې بدل شه د غصې او د خفګان او دی پوهېدل به باقاعده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام مخکې تورات لسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ تبدیلیده حضرت ابوبکر آواز ورکړي عمر دا ته څه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وګوره رنگ یې تبدیلیږي را تبدیلیږي حضرت عمر زر تورات بند کړ او رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وایي حضرت عمر تا وی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی کچرت موسی علیہ السلام په دې ورځ باندې په دې حالاتو کې په دې وخت کې ژوندی وې نو د هغه دپاره دا مناسب نه وه چې هغه تورات لوستې بلکې زما اتباع به کولې دا د ختم نبوت دپاره یو لوی مسله ده رازم خبرې ته نو صحابه کرام دومره زیرکو چې هغه د نبی علیہ السلام په خوشحالۍ خفقان د رنگ په تغیر هم پوهېدل خو چونکې دا صحابي په دواړو سترګو ړوند دی خو د دین یو جذبه لري د دین یو شوق لري د هغې د زده کړي یو ماده پکې پرته ده راغې قرآن وایي ان قرآن مرته ړوند ویلی دی دا ځان له یو مسله ده چې ړوند وینا چاته کول دا څنګه دي قرآن خو وایي ولا تنابزوا بالالقاب خلکو ته غلط نومونه ماله چې د هغه پې توهین کیږي نو دلته خو هلته الله ړوند ویلی دی خو دا ړوند ویل د الله رب العزت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ته د دې د وجې نه نه و چې توهین یې کاو بلکې د ترحم د وجې نه و د رحم د وجې نه و چې الله عبدالله ابن ام مکتوم ته ړوند ویلو راځم خبرې لا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغی او د هغه ځای نه آواز کوي لا را رسېدلی نه دی جناب رسول الله د دعوت آواز اوري چې جناب رسول الله د چا سره مجلس لګولی دی او د الله د دین دعوت او مسله ورته وایي هغه د هغه ځای نه آواز کوي علمني یا رسول الله مما علمک الله الله اکبر د جناب رسول الله نه د آیات معلومات کوي اے د الله رسوله علمني ما ته وښوه د دې آیات هغه مقصد او ترجمه کم چې تا ته الله ښودلی دی دومره شوق او جذبه ده ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مجلس ته وکتل ځکه چې یو مجلس روان یو په هغې کې ناڅاپي یو سړی میانځ ته خبر وکړي نو هغه د مجلس سر خرابېږي نو هغه مجلس د سر خرابېدو د وجې نه جناب رسول الله تندې باندې تریوالی راغی په تندې باندې تریوالی راغی چې جی جناب دا مجلس خو یو دعوتی مجلس شروع علمی مجلس نو دعوتی مجلس اور پدی کی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اغا آواز کئی
ما تو خوا نو د جناب رسول الله دا هغه مجلس د وجنا پتندی باندې تریواله راغې الله رب العزت تا د دین د زدکړې والا ګور هغه ته رټنه نه د کړي ښا عبدالله ابن ام مکتوم ته روایاتو کې راځي چریم جناب رسول الله رټنه نه د کړي چې زیره د کم ټیم کې تاسو نه کې نه رټنه هغه ته نشتا خو صرف دومره خبره ده چې تندې تریو کو خو الله خو ویني ارسه کرا الله آیاتونه راستي چې ګوره څوک د دین جذبه لري څوک د دین د زده کړې شوق لري د الله د کتاب په معنا ځان پوهیږي د هغې مقصد باندې ځان پوهیږي وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى نو قرآن ورته عبس الله اکبر هغه خلک چې هغه د دین جذبه لرلام د دین شوق لرلو د هغې د مسایلو د زده کړو په جذبه باندې لوند راغلی دی په دواړو سترګو لوند دی الله خپل نبي ته وایي د خیال وساته صحابه کرامو کې دا شوق او جذبه وي چې هغې د دین زده کړې کولې سړیا د دین مسائل اورېدل قرآن او سنت اورېده دین د زده کړې د پاره جذبې وي هاي مونږ خو وایو سړیه نه مسله نه قرآن نه حدیث بس صرف چې کوم دی الله اکبر او درس غرب بس خبره ختم مسائل قرآن و سنت داغی یادول و داغی فضائل پاگی تنگی صحابه کرامو کی دا شوق و جذبه وا پا دوارو نو آغا جبریل علیہ السلام اللہ رولی گا او نبی علیہ السلام تکین آستا او آغا مسئلہ سلسلہ روان شوا و انشاءاللہ آغا بیا منگا وایو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن او د سنت تابعداري هغه نصیب وګرځوي دا یو خبره ده تېره جمعه م راته ملګرو وکړله او دې جمعې م راته چې کوم دی نو ملګرو د سار نه دا خبره ذهن ته راواچوله او راته درخواست او اپیل پیش که چېره دا خبره تاسو وکئ ما ورته زمونږ په ذمه خو خبره کول دي او منل او نه منل او کول او نه کول هر چا خپل کار دی د ټیوبویل باره کې خبره کوله چې د دې اوبو او د بیلونو او د دې بندېدل دا مسله چې دی نو په دې کلي کې روانه ده چې بار داسې حالات رالل چې هغه د اوبو بندېدل او د ټیوبویل بندېدل دا مسله چې دی نو هغه شروع شوه د وجې د دې نه چې ملګري هغه وایي بیلونه نه داخلوي او دا نه کوي به هر حال کمې خبرې چې هغه د دې سره تعلق لري او زمونږ او ستاسو ذریعه د اصلاح او د فلاح پې ګرځي نو هغه کار کول پکار دي نو که د بیلونو په ذریعه ګرځي هغه بیلونو ادایګو سره زمونږ د اوبو مسله حل کیږي نو هغه طریقه پکار دی که چا سره د میټینګ په ذریعه حل کیږي هغه طریقه پکار ده خو اوسه پورې الحمدلله مونږ دا د اوبو مسله ښه په برپور انداز باندې هغه استعمالولی خو کله ناکله الله هم د خپل نعمت د ناشکرۍ د وجې نه سختی راولي د دې ټیوبویل اوبه به وي د الله ذات ګوارې په دې باندې چې خلکو په اجارو باندې سکې چې په جربونو پټي اوبه کول زما او ستا په دې نلکی باندې وال قدر مرته نه لګولو نلکه مرته نه لګوله د بندولو سوچ او فکر به نو که ډیګۍ به ډکه شوه که بل څه به نو دا سختۍ خو به راځي که قدر د یو شي نه کې مسله به ورانیږي نو نه دا وه نالیو کې به اوبه نه هلکه دا د کم ځای نه دومره رالی ټیبویل سټارټ دی جي نو نلکه به نه وه نلکې به ماتې وي وال به چا نه لګاو د اوبو باړو قدر نه او دومره خوږې اوبه وي زمونږ امازو ګړی نه ملګري راغلي په بوتلو کې ځان سره د دې ټیوبویل اوبه وړلي چې دا دومره خوږې اوبه دي خو مونږ خو د نالیو دپاره جوړې کړې وې نو اوس یې بیلونه دي او اوس یې بندیز دی نو الله دې اسانه کړي اوس دعا وکړئ چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله رب العزت مونږ سره د دین قدر هم پیدا کړي د دین طرف ته شوق او جذبه هم پیدا کړي د الله د نعمتونو
د هغې د شکري او د هغې ادا کولو توفیق هم راله راکړي. الله بیماران چې څومره دي حاضرین مجمع کې دي، سامعین دي، ناظرین دي، الله د ټولو صحت کامله عاجله نصیبه کړي. الله رب العزت د مشکلاتو پریشانیو کې چې څوک مبتلا دي، مالی دي، جانی دي، الله د ټولو مشکلاتو پریشانۍ هغه لرې کړي. الله رب العزت څومره مسلمانان وفات شوي دي، د تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیب کړي. وصلی الله